السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو که چیرې تاسو هم غواړئ چې د خپل یوټیوب چینل لپاره دغه رقم ښایسته ویډیوګانې جوړ کړئ نو دغه ویډیو تاسو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل یوټیوب چینل لپاره دغه رقم ښایسته انټروګانې جوړ کړئ. نو تاسو ویډیو له خپل ملګرو سره هم در سره شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدو مخته که تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ او که چیرې تر دا اوسه پورې تاسو د موږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د موږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو د موږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو ملګرو لر به تاسو راسي پلی سټور ته او له پلی سټور څخه به یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله چې تاسو پلی سټور خلاص کړئ سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به ولیکئ پورټ انټرو میکر. ملګرو کله چې تاسو پورټ انټرو میکر کې ولیکئ نو دغه اپلیکیشن به تاسو ته راسي. دغه اپلیکیشن د ملګرو پورټ انټرو میکر پر یوټیوب میک فارچونیټ انټرو دغه رقم ملګرو 0.0 د ریټینګ ده او 1 میلیون کسانو دغه اپلیکیشن له دغه ځای ډاونلوډ کړی ده. نو دغه پورټ انټرو میکر اپلیکیشن به ملګرو تاسو را ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ نو اوس به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. نو ملګرو کله تاسو اول ور دغه اپلیکیشن خلاصوي دغه لیک ټیم اخلي او تاسو بیا دغه پرمیشنان راړوي دغه ملګرو ټول تاسو دلته الاو کړئ. نو کله چې ملګرو بیا دغه اپلیکیشن خلاص شي نو د دغه شکل دغه رقم راځي. دغه رقم ملګرو دغه ګوره ټول انټروګانې دي په دې کې ډیر ښایسته جوړ شوي انټروګانې دي. نو دا تاسو خالي راخستی سي خالي انومان ور بدل کړئ. نو اوس راځو ملګرو دا موږ اول ور دغه اول انټرو زه تاسو ته ایډیټوم. نو ګور ملګرو په دې کې دوه دانې اپشنان دي یو د 480p ده یو 1080p ده. نو په دې کې دا دویم یو څه د 1080p ده دا ملګرو فول ایچ ډي ده. نو په دې باندې د لاندې باندې به کلیک وکړئ دغه به تاسو را ډاونلوډ کړئ. ګور زه دا دویم هم را ډاونلوډوم. نو ملګرو دا دونه ټیم نه اخلي دا تقریبا 1 MB وي. ګوره دواړه بیا را ډاونلوډ سوې. نو اوس راځم په دې کې زه دا اولی وایي ایډیټوم. نو بیا په دې 1080p په دې باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. په دې کله تاسو کلیک وکړئ ګوره بیا دغه رقم شکل راځي. نو یوارې زه درته پلی کوم. ګور په مابین سکل ته دا کوچنی دی پلی بټن ده په دې زه کلیک کوم. په دې ما کلیک وکړ ګوره بیا دغه رقم به وي. نو دا ټایټل څه لیکلی دی ملګرو په دغه ځای تاسو خپل د چینل نوم لیکلی سئ یا خپل نوم لیکلی سئ. نو راځو ملګرو اول ور زه دغه یو نوم ایډیټوم. نو ګوره ملګرو لاندې دلته ټایټل لیکلی ده په دغه ټایټل به تاسو کلیک وکړئ. په دې کله تاسو کلیک وکړئ ګوره دلته اوس تاسو نوم ور بدل کړئ. نو هر رقم نوم چې مې لیکئ ګوره دلته د چینل نوم لیکم. زه دلته کلیک کوم ټیکنیکل زده کړه. نو د خپل چینل نوم کې لیکم. نو بیا په دا صحیح بټن ګوره پورته را روان ده ملګرو دا صحیح بټن څه ده په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې سم کلیک وکړئ ګوره ملګرو دلته وایي تاسو سټایل ور بدلوئ. کوم سټایل ور بدلوئ ملګرو دلته تاسو سټایل هم ور بدلولی سئ یعنی په بل کلر کې مو غوښتی په کوم کلر کې چې مو غوښتی هغه کلر هم ور بدلولی سئ. ګوره دا کلر کوم په دې ډن بټن باندې ملګرو بیا تاسو کلیک وکړئ. په دې سم کلیک وکړئ ملګرو دې خواته به ګوره راسي دلته یو بل ټایټل ده. ګوره په دې ټایټل به هم کلیک وکړئ او د دې نوم به هم ور بدل کړئ. دلته چې مو هر شی لیکئ هغه لیکلی سئ. نو دلته بیا زه د چینل نوم لیکم. ګوره ما دلته ولیکئ ټیکنیکل زده کړه. نو دغه رقم بیا په دې صحیح بټن باندې کلیک وکړئ. په دې سم کلیک وکړئ ګوره دلته د دې هم تاسو رنګ ور بدلولی سئ. هر رقم رنګ چې مو ورکوئ هر رقم سټایل چې مو ورکوئ په هغه سټایل باندې به ملګرو تاسو کلیک وکړئ. نو دې ته زه دا وردا سټایل ورکوم. ګوره زه اوس تاسو ته پلی کوم. نو په دې یار په دې ډن بټن باندې کلیک وکړئ بیا ګوره زه پلی کوم ملګرو. نو تاسو ګوره ملګرو کتلی سئ دغه انټرو څونه زر جوړه او څونه ښایسته سټایل ده. نو تاسو هم ملګرو د یوټیوب چینل لپاره دغه رقم انټرو جوړولی سئ. نو ګوره ملګرو موږ جوړه کړله. اوس دلته ګوره یو کوچنی لوګو ده ورسره. نو دغه لوګو نه ده دا کونج کې کاټه نشان ده په دې کلیک پسې وکړئ دغه لوګو ور ختمه کړئ. نو بیا تاسو چې وکړئ لوګو به نور سره راځي. ګوره هغه لوګو ختمه شوله. ګوره ملګرو لاندې له موږ سره دلته د پکچر دلته تاسو ملګرو تصویر هم راوړلی سئ. دلته ګوره له موږ سره دا به تاسو را ډاونلوډوئ ورته نو هر تصویر چې مو ورکوئ هغه تصویر هم تاسو ورکولی سئ. او بل په دې کې یو ضروري شی چې د میوزیک ملګرو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې یو میوزیک هم ورسره ودروئ غږ هم ورسره ودروئ ګوره لاندې له موږ سره د میوزیک په دې میوزیک په کلیک وکړئ. په میوزیک چې کله تاسو کلیک وکړئ ګوره ملګرو په دې کې فولډران دي. په هر فولډر کې مختلف غږونه راځي مختلف سازونه دي. نو هغه تاسو دلته ورسره درولی سئ. نو هغه د خپلې خوښې غږ خوښې او ورسره ودروئ. نو کله چې ملګرو تاسو غږ هم ودروئ نو اوس راځو COS دا به COS څنګه. نو ګوره پورته له موږ سره صحیح نشان ده په دې به کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ګوره ایکسپورټینګ ویډیو را روانه شوله. نو دغه به اوس ډېر زر ورسیږي او دغه رقم د موږ ویډیو به سیو سي. نو تاسو کتلی سئ ملګرو ګوره دا 100 ته ورسېدی. زه تاسو ته پلی کوم. ګوره دا انټرو جوړه شوله دا اوس په د موږ په د موبایل په ګیلري کې سیو شوله.
نو دغه رقم ملګرو ګوره په دې اپلیکیشن کې دا نور هم ډېر ښایسته ښایسته انټروګانې دي. نو دغه ټول انټروګانې دي ملګرو په دې کې ښایسته ښایسته سټایلونه دي. نو دا سټایلونه تاسو راخیستی سئ، په دې کې ایډیټینګ کوی سئ او د خپلې خوښې نوم ورکولی سئ. نو ملګرو دا اپلیکیشن و. نو کوم چیرې ملګرو ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.